په ټول هېواد کې پوره یوه اونۍ د تاوترېخوالي کمښت یا تقریبا اونیز اوربند او د لاکونو انسانانو په خوله د دایمي سولې دعا. د اوربند کلمه د ډېرو په باور لکه د عمر اوږدېدلو په معنا چې وي. افغانستان د 40 کلنې جګړې له خورا سختې ازموینې تېرېږي، ځکه که همدا اونۍ بریالی شوه ښایي 4 لسیزې جنګ ته هم پای ورکړي. په دې هیله وو چې یوه ورځ به داسې ورځ راځي چې هغه به د سولې دپاره یو ښه مناسب بستر آماده کیږي. موږ د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ دغه توافق چې کیدونکی ده او له هغې وروسته بیا بین الافغاني مذاکرات دي او په دې لړ کې د یوې اونۍ دپاره ورکم دا عادي خبره نه ده، بلکې دا یو لوی کار ده او د خوست ولسونه او په که ووایو د هېواد په کچه ټول ولسونه دغه موضوع ته ډېر خوشحاله دي او هیله لري چې دغه اورکم به په دایمي اوربند بدل شي او په افغانستان کې به د یوه ښه هغه دپاره بستر آماده کړي. طالب مشرانو همدا تېره شپه خپلو ټولو جنګیالیو ته امر وکړ چې یوازې دفاعي حالت غوره او د هر ډول بریدونو له کولو ډډه وکړي. د طالب او امریکا ترمنځ د خپلمنځي توافق پر بنیاد ټول هېواد به یوه اونۍ د طالبانو له بریدونو په امن وي، چې دې کار په خلکو کې یو ځل بیا د دایمي سولې هیلې راسپړلي. پر ټولنیزو رسنیو هم د سولې او اوربند بېشماره خوښۍ کته پورته کیږي. ان ځینې دې ته په تمه دي چې د تاوترېخوالي د کمښت په ورځو کې د خپلې خوښې سیمو ته لاړ شي. هغې سیمو ته تاګ او د هغه خلکو سره کېنستل ویلوړه نوسته، هغه که طالبان دي هغه که دولتي خلک دي، دا د هر ځوان او د هر د افغانستان د هر وګړي ارمان او خوښ شي تر څو په هغه سیمو کې وګرځي، ځکه د افغانستان هره ساحه د موږ دپاره د قدر وړ ده او په عموما ځوانانو هیله همدا ده چې تلپاتې اوربند وي. د خلکو هیلې سولې او اوربند ته داسې دي لکه د ماشومانو هغه اختر چې له راتګ وړاندې بې وخته خوشحالۍ زړونه اوبه کړي وي. داسې بریښي چې طالب او امریکایي لوري به نهایي هوکړه لاسلیک او امریکا به له دې سره خپل سر امن کړي. خو د افغانانو ترمنځ هم د روغې جوړې اصلي فرصت رامنځته شوی چې خپلمنځي خبرو ته لار هواره کړي، ځکه طالب او افغان چارواکو په خپلو اعلامیو کې د هر ډول بریدونو د درېدو خبر ورکړی او دواړو خواو پر دفاعي حالت ټینګار کړی. له شک پرته د دې اونۍ د څار او ارزونې لپاره د هېواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دستورالعمل او لارښودنه صادره شوې او هغوی به په لوړه کچه خپل اظهارات ولري، خو په واقعیت کې دا د افغانستان خلک دي چې بالاخره به د تاوترېخوالي د کموالي اونۍ په اړه خپله ارزونه او رضایت څرګند کړي. تاسو به په جریان کې چې اسلامي امارت له امریکایي جهاد سره د توافقنامې د لاسلیک لپاره د مناسب فضا رامنځته کولو موافقه کړې ده چې د راتلونکو 2 ورځو لپاره به مجاهدین د ورکړل شوي پروګرام له مخې عمل کوي. په دې تړاو تاسو ټولو ته د مشرانو له خوا نه هدایت ده چې کله چا سره په دې اړوند کوم سوال پیدا کېده، له مشکل او عدم پوهاوي سره مخ کېده، د مراتبو د تسلسل په اساس د هر څوک له خپل مافوق مسؤلینو څخه هدایت اخلي. بله خبره دا ده چې ټول مجاهدین به په راتلونکو 2 ورځو کې په خپلو ورسپارل شوو وظایفو مشغول او د مقابل لوري لخوا د احتمالي نقص په صورت کې دفاع ته آماده وي. هیلې نه دي بایلل شوي او افغانان د یوې داسې ورځې تمه لري چې ګویا په قلم، نیالګي او سندرو یې د تل لپاره سوله ورګډه شي او د مرمیو له بارودو ډک ډنډر به د ګلونو په ګلدان بدل شي.